دوستانو سلامونه. د لومړي ځل لپاره په پښتو ژبه د کانکور د چمتووالي موبایل اپلیکیشن یا برنامه د منصور جهان له لوري چې یو افغان ځوان دی پښتون دی هغه دغه برنامه په لومړي ځل لپاره په پښتو ژبه باندې هغه کړې ده. نو دا به د وخت په تیریدو سره نور سوالونه پکې هم کیږي. فعلا د لپاره 3000 سوالونه یې کړی دي. نو هغه لپاره تاسو پلی سٹور ته لاړ شئ. دا په پلی سٹور کې هم تاسو ترلاسه کولای شئ. کانکور پرو په پښتو ژبه به ولیکئ. کانکور پرو 3.4 MB ده. نږدې 1000 نفرونه زیاتو کسانو هغه کړی ده، ډاونلوډ کړی ده. نو فعلا دا نوې ده، همدغه اونۍ کیږي چې دغه برنامه جوړه کړې. نو زه به په انسټال کلیک وکم. 3.4 MB ده. نو زه به تاسو ته یا 3.5 MB ده نږدې. نو دا به زه ډاونلوډ کوم. تاسو هم لزان سره له پلی سٹور څخه انسټال کړئ. چې انسټال مو کړه نو هغه نو وروسته به په اوپن باندې کلیک وکړئ. دا برنامه د هغو کسانو لپاره چې کانکور لپاره آمادګي نیسي چې تاسو په لومړي ځل خلاصوي. د کانکور مضامین پکې دي. لارښود هغه لپاره باید تاسو نیټ ولرئ. نو ډاونلوډ کړئ در سره چې لارښود هغه هم تاسو یې کړئ. نو هغه نو وروسته فورمولونه دي، د ټولو مضامینو فورمولونه هم دي. دلته چې تاسو په کلیک کوئ، کلیک کې دلته ګورئ ریاضي، فزیک، کیمیا، هندسه، مثلثات، احصایه، دغه ټول چې شپږ دانې هغه دي. فعلا دغه فورمولونه پکې هم دي. زه به یو څو دانې تاسو ته وښیم. ریاضي باندې به کلیک وکړم. دلته تاسو لیدلی شئ د اعدادو ډولونه. فعلا دپاره پکې په دغه برنامه کې یو څه مشکلات شته دي، خو د وخت په تیریدو سره انشاءالله دغه مشکلات به همغه ګوري. تاسو فعلا د اعدادو ډولونه چې دي دا دلته نه ښیي، دا پکې نه دي اضافه شوي. فزیک ته به لاړ شو، فزیک کې به وګورو. نو د الجبرې طریقه، وکتور مارسله پیدا کول، دلته تاسو لیدلی شئ. دا بعضې پکې نه دي اضافه شوي، بعضې فورمولونه، خو تاسو کوم چې هغه دي هغې نه تاسو ګټه اخیستلی شئ. جغرافیې ته به راشو. 251 پوښتنې او ځوابونه. نو تمرین باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو دلته لومړی سوال لیکل شوی دی، بیا 4 جوابه. هر یو چې تاسو مثلا دې سره به تاسو یو قسم ته ذهني مصروفیت هم یو ترڅنګ یې د کانکور دپاره به مو آمادګي هم وشي. اوس مثلا دې کې کوم سوال یې پاس هغه کړی دی، هغه نه وروسته بیا 4 اپشن یا 4 جوابه دی. هر یو چې تاسو انتخاب کو نو هغه نه وروسته که بیا بل هم هغه کو نو دوام مخکینی پیل څخه نو مخکینی باندې به کلیک وکړئ. که بل سوال اړه هغه کول غواړئ تاسو، نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې دغه د کوم د تمرین هغه چې دی دغه هم هغه تاسو. نو دلته تاسو جغرافیا، پښتو کې 360 دي، دري کې 300 پوښتنې او ځوابونه دي، تاریخ کې 300، دینی علوم 230، بیولوژي 250، ذهني 90 پوښتنې، ریاضي 90، فزیک او همداسې کیمیا او جیولوژي. نو دا تاسو کولی شئ په هر یو باندې چې موږ کلیک کوو نو تاسو تمرین باندې هم هغه کولی شئ، مثلا آمادګي ورته نیولی شئ. هغه نه وروسته پایله، مثلا دلته هم که سوالونه کړي دي تمرین بخش کې، دلته هم که سوالونه جو هغه کړي نو دلته په دغه اپشن باندې پایله باندې کله کلیک کوئ، ګورئ دلته د تمرین پایله لیکلې. نو دلته تاسو پایله یا ریزلټ هم هغه کولی شئ. هغه نه وروسته اړیکه ده. اړیکه به نو که تاسو مثلا انټرنیټ لرئ نو په اړیکه کې دلته تاسو د یوټیوب لینک هم هغه کولی شئ. دلته فیسبوک ده، انسټا ده او همداسې. نو ایمیل هم ترلاسه کولی شئ که غوښتل مو دې سره رابطه ونیسئ. نو په دې توګه تاسو رابطه کولی شئ. ترڅنګ دغه اپډیټ په نام اپشن ما چې څنګه په پیل کې د ویډیو ویلې چې د وخت په تیریدو سره فعلا پکې یوازې 3000 سوالونه هغه دي، سوالونه ځوابونه دي، خو د وخت په تیریدو سره دا به کېږي. نو هغه لپاره باید تاسو انټرنیټ ولرئ چې بیا وخت په هغه سره تاسو اپډیټ باندې کلیک وکړئ. اپډیټ باندې چې مو کلیک وکړئ هغه نه وروسته به بیا پلی سټور ته هغه شئ. فعلا خو مونږ اپډیټ کړی دی. علم چې غوښته چې که اپډیټ کړي وو، بعض سوالونه پکې اضافه کړي، نو تاسو به په دغه څنګه چې مې تاسو ته طریقه ښوده په هغه توګه باندې تاسو به دغه برنامه اپډیټ کړئ.